بدخشان د شورابک باند د جوړېدو 95 سلنه چارې بشپړې شوې او امرالله صلیوی د کابل پولیسو تشکیل به 2 برابره کړو د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړه د اوس 2 مهمو خبرونو ته د اوبو د چارو د تنظیم ملي د روایي چې په بدخشان کې د شورابک د بریښنا د تولید باند 95 سلنه چارې بشپړې شوې او په روان کال کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي د یادې ادارې چارواکي وایي چې دغه باند ته د 50 میلیونو امریکایي ډالرو پانګه ځانګړې شوې چې د جرمني هیواد لخوا تمویلېږي د اوبو د چارو د تنظیم ادارې ویان نظام خپلواک رسنیو ته ویلي د شورابک باند بریښنا تولید لپاره جوړیږي چې 95 سلنه کاري بشپړ شوی دی هغه زیاته کړې چې د شورابک باند پروژې بشپړېدو سره به 1.5 میګاواټه بریښنا ترلاسه شي دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې د پاشیدان باند د جوړېدو چارې هم 80 سلنه بشپړې شوې دي ولسمشر محمد اشرف غني 2 ونې مخکې ویلي و چې افغانستان په مجموعي ډول له اوبو بعد او لمر نه 300 میگا واټه بریښنا د تولید ظرفیت لري او افغان حکومت وایي چې په کابل کې به د پولیسو تشکیل 2 برابره کړي د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صلیوی په وخت پر کړي پیغام کې ویلي چې د کابل د پولیسو په لیکو کې پراخ اصلاحات روان دي د په وینا په ډېر ماموریتونو کې پولیس لګیا وو چې هغه د افغانستان ملي اردو ته سپارل شوي دي او د کابل پولیس خپل اصلي دندو ته راګرځي د په خبره دمګړی په بلو ځایونو کې شاوخوا 1500 پولیس له غیر مربوطه دندو راوستل شوي او خپل اصلي ماموریتونو ته لیږل شوي دي صلیوی د کابل د پولیسو تشکیل به 2 برابره کړي چې له دې سره به په ښار کې امنیتي وضعیت ښه شي د نوموړي د څرګندونو په ټولنیزو رسنیو کم خبرګون پرولی دی او کارونکي وایي د پولیسو 2 برابره کولو ستونزه نه حل کوي بلکې صادقانه چلند مسلکیتوب او رښتینولي کول شي د کابل ښار امنیت تامین کړي لیدونکو له ملته مننه ښې چارې